امنیتي سرچینو ویلي چې د افغانستان ځواکونو نن د غرمې مخکې شاوخوا 11 بجې د کویټه ښار پر قلوردو هوایي بریدونه ترسره کړي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. امنیتي سرچینو ویلي چې د افغانستان ځواکونه نن د غرمې مخکې شاوخوا 11 بجې د کویټه ښار پر قلوردو هوایي بریدونه ترسره کړل. د راپورونو له مخې د بریدونو هدف په ځانګړي ډول د پاکستاني پوځ د مهمو پوځي تاسیساتو او د وسلو ذخیرې ځایونه وو چې امنیتي سرچینو د پام وړ حساس سیمې ګڼي. ویل کېږي چې دغه هوایي بریدونه د پاکستان د نظام رژیم د تېرې شپې د ړندو بمباریو په ځواب کې شوي چې ادعا کېږي پر افغان خاورې ترسره شوي. عیني شاهدانو ویلي چې د بریدونو په وخت کې د چاودنو غږونه اورېدل کېږي او د ښار په ځینو سیمو کې د لرې پرتو کورونو کړکۍ هم د برید له شدت څخه لړزانې شوي. سرچینې زیاتوي چې په برید کې د پاکستان پوځ یو شمېر سرتیري وژل شوي او ځینې نور ټپیان شوي، خو تر دې دمه د مرګ ژوبلې دقیق شمېر لا نه دی اعلان شوی. امنیتي چارواکو ویلي چې وضعیت لا هم د څار لاندې دی او د نور احتمالي بریدونو د خطر په اړه تدابیر نیول شوي. د سیمه ییز راپور له مخې د برید وروسته د کویټې ښار شاوخوا سیمو ته د مرستندویو ټیمونو، امبولانسونو او امنیتي ځواکونو تګ راتګ زیات شوی. ځینې ځایي رسنۍ ادعا کوي چې پوځي ځواکونه شاوخوا سیمې کلابند کړي او د خلکو د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیولي دي. سیمه ییز اوسیدونکي وایي چې د برید له امله د ښار چاپیریال خورا ویرناک شوی او د خلکو ترمنځ اندېښنې زیاتې شوي. په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې د قلوردو یا پوځي تاسیساتو شاوخوا ژوند کوي د ځینو راپورونو له مخې ملکي وګړي د خپل ژوند د خوندي کولو لپاره په کورونو کې پاتې شوي او د ورځني ژوند فعالیتونه یې محدود شوي. سیاسي شنونکي باور لري چې دا برید د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي شخړو وروستیو کړکېچونو دوام ښیي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی څو ځله زیات شوی او هر ځل د دواړو خواو لخوا د پوځي غبرګونونو له امله د سیمې امنیت نازک شوی. شنونکي خبرداری ورکوي که دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او ډیپلوماتیک هڅو کمزوري پاتې شي نو دا ډول پیښې ممکن د پراخو تاوتریخوالیو سبب شي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځایه تر بیا مو په الله سپارم.